دا یو ورور سوال کړی وایي ما د یو کس نه 100,00,000 روپۍ قرض کړې او په هغې کې مو سره ځمکه ګاڼه کړه. زما ځمکه ده هغه مې ورسره ګاڼه کړه چې دا یو قسمه ضمانت دي د قرضې. نو وایي ما ورته وایي چې د دې نه فایده ده او د دې چې کومه غله ده هغه م خوره تر هغه وخته پورې چې زه تا ته ستا دا قرضه را واپس کم او بیا چې قرضه زه واپس کم هغه به زما ځمکه ماله راکړي. د رهن دا صورت دی د عربۍ کې رهن ویلی کېږي چې ته یو شی ګاڼه کړي. دا صورت جایز دی وایي په شریعت کې. الجواب اول خو دا خبره یاده کړي چې په شریعت کې رهن یو شی ګاڼه کول دا جایز دی. الله وی فریحان مقبوضه سورة بقره کې دا خبره شته دا خو جایز دی. لکه ته راولګېدې یو کس دی د هغه نوم دی زید. د زید نه تا واغستې 1,00,000 روپۍ تا ترې واغستې او تا هغه له په بدل کې څه ورکړو ځمکه. که دا قرضه واپس نه شي ولا ځمکه تا سره ده. دې ورور هم دا چل کړی 100,00,000 روپۍ ترې اخېستې او دې کس لی ځمکه ورکړې ده په ګاڼه کې ګاڼه کړې ده ورسره. نو دا صحیح که ته وله ګاډی ورکې ته وله اسلحه ورکې بل څه شی وله ورکې دا جایز دي. خو یاده کړه دې د هغې نه بله فایده نشي اخیستی. څنګه دې ورور ځمکه ورکړه قرض یې ترې اخیستی 2,00,000 روپۍ به موږ ووایو 15,00,000 به ووایو ځه او ځمکه یې ورکړه. د دې ځمکې دا غلا او دا فصل د دې هر څه نه پیدم اغالي بیا به دې دا قرض واپس ورکړي هغه به ځمکه دله ورکړي واپس. نو ګوره د قرض په بدل کې هغه ته خو هغه روپۍ میلاو شو 15,00,000 زیاتي پیسې میلاو شو غلا او فصل میلاو شو دا سود نه شو سود شو. ها یو بله طریقه دې کې کېږي چې دی وله دا ځمکه ورکړي نو ځمکه خو داسې نشي پرېښودی او دی وایي چې یاره زه به ځان له فصل او میوې او څه چې دي هغه به کرلی بله به کومه. نو بیا صحیح ده د میاشتې چې څه کېږي د دې څه ایجار دی څه اجره ده هغه به زه تاله در کوم بیا صحیح شو. ځمکه د هغه سره ګاڼه ده کومه فایده چې اخیستی کېږي هغه ترې اخلي ځان له د هغې په بدل کې به څه ورکوي دله ایجار به ورکوي. اوس د ایجار په 2 صورتونو کې ورکولی شي یا دې د قرضونه کټ کوي او یا دې هغه له جدا نقدې ورکوي. پوه شوې که نه چې کله وخت پوره شو د قرضه واپس ورکړه ځمکه دې واپس ورکړي نو هغه د دې ځمکې نه څه فایده واخیسته زیاتي نه یې راغستې. که یو سړی وایي چې هغه چې دا اجاره یې پرې کړې ده یا ځان نه پې فصل کړی نو خو هغې پیسې ورکړي دا خو د په پردۍ ځمکه باندې هم کولی شو بله باندې. پوه شوې که او که بغیر د پیسو نه او بغیر د اجرت نه وي نو بیا دا کار څه دی دا بیا سود دی. والله اعلم.